السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو ښه راغلاست درته وایم زموږ چینل ته. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم څنګه کولی شئ جیمیل اکاونټ جوړ کړو. جیمیل یو مهم اکاونټ دی، ډېر ضروري دی. که چیرې تاسو غواړئ یوټیوب چینل جوړ کړئ، پیپال اکاونټ جوړ کړئ، یا انلاین کوم وظیفې لپاره رجسټریشن کوئ، یا کوم ویب سایټونو کې ځان رجسټر کوئ، نو د دې ټولو لپاره جیمیل ته ضرورت دی. که چیرې مو جیمیل اکاونټ نه درلوده یا تاسو اکاونټ جیمیل نه درلوده، ایمیل نه درلوده، تاسو نشئ کولی هلته رجسټریشن وکړئ. نو د یوټیوب چینل جوړولو لپاره بېلابېلو اکاونټونو جوړولو لپاره ایمیل ته ضرورت لرئ. نو په همدې خاطر ما هم په دې اړه تاسو ته ویډیو جوړه کړه او جیمیل اکاونټ به تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم په اسانه ډول. لومړی به تاسو په موبایل کې چې هر ډول نیټ براوزر وي هغه به خلاص کړئ، هلته به لاړ شئ او وبه لیکئ چې google.com دا سرچ کړئ. بیا به سرچ کې ولیکئ جیمیل نیو اکاونټ یا جیمیل .com به ولیکئ. کله جیمیل تاسو ولیکل ته به تاسو کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک وکړئ. هغه کو فارم په ویډیو کې مخکې درته ښیم په هغه طریقه ډکئ، جیمیل اکاونټ به تاسو جوړ شئ. نو راځئ چې ویډیو پیل کو. او که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب، چینل سبسکرایب کړئ، د په څنګ کې بیل یا ګنټۍ هم شان ووایئ. منځ کې ویب و براوزر نیټ نه باندې کلیک کو، بیا دلته www.google.com ورته لیکو، بیا دا سرچ کوو، بیا دلته ورته لیکو چې جیمیل، تر څو زموږ جیمیل اکاونټ جوړ شي. دا سرچ کوو. د سرچ کله چې دا سرچ شي د څه وروسته بیا پیدا کوو چې کریټ ا ګوګل اکاونټ، په دې برخه باندې کلیک کوو. کله دلته کلیک وکړو دا بیا سرچ کیږي او د څه وروسته بیا چارټ راخلاصیږي. بیا دلته لیکو چې کریټ ان اکاونټ، په دې باندې کلیک کوو. بیا دا چارټ ډکوو. دلته نوم، اصلي نوم یا اولنی نوم ورکوو. په دې برخه کې په دې دلته تخلص ورکوو، کوم نوم تخلص. دلته یوزر نیم ورکوو چې په کوم ډول ته خپل جیمیل اکاونټ جوړول غواړئ. دلته یوزر نیم ورکول کیږي تر څو ستاسو ایمیل رجسټر شي او چیک کیږي چې په دې باندې بل ایمیل شته او که نه. په همدا ډول راځو دلته پاسورډ ورکوو، کوم سټرانګ پاسورډ ورکوو، داسې پاسورډ چې د نه هیر نه شي تر څو د لاندې خانه چې کوم ښکاري دغه شنه خط شي، سور خط کې نه وي. دلته دا پاسورډ کنفرم کوو. پاسنی پاسورډ دلته ورکوو ځکه چې تر څو غلطۍ د تکرار څخه مخنیوی وشي. دلته ستا د زیږېدلو تاریخ ورکوو، کال یعنې په کومه ورځ، په کومه میاشت، په کوم کال، هر یو په ترتیب سره دلته ترتیب کړئ چې کومه ورځ ته پیدا شوی یې. په د لاندې برخه کې دلته بیا جنډر ورکوو چې میل سړی او که ښځه، که سړی میل که ښځه فیمیل. دلته کنټري انتخابیږي او دلته تلیفون نمبر ورکول کېږي، هغه نمبر چې خلاص وي. دلته ویریفیکیشن یو کوډ ورسي، کوډ بیا دلته ورکول کېږي. بیا کنټینیو کړه. کله مې چې کنټینیو کوو د څه وروسته په دې علامه باندې یو ځل کلیک، بیا کلیک، بیا کلیک او بیا کلیک تر څو بیا اګري باندې کلیک وکړئ تر څو دې سره موافق شئ. نو دې نه وروسته په دې خانه کې کومه دا خانه چې تاسو ګورئ دلته دا موبایل نمبر ورکول کېږي چې کوم دلته تاسو سره په لاس کې وي. اوس د میسیج له لارې د کوډ ورشي، ټکس له لارې د وایس له لارې د ورشي. زه غواړم چې میسیج له لارې ورشي، نو کنټینیو کوم یې تر څو نمبر ته کوډ ورشي. هغه نمبر ته یو کوډ ورسي، هغه کوډ نمبر به راخلئ، دلته بیا ورکړئ، بیا به کنټینیو کوئ. کله چې دلته کنټینیو باندې کلیک وکړو ستاسو جیمیل اکاونټ وریفای کیږي. دوستانو بیا د څه دا وروسته دا تاسو جیمیل اکاونټ شو او دا جیمیل اکاونټ ځان سره ولیکئ نو تر څو تاسو په اکاونټ تاسو کولی شئ. دوستان زموږ دا کنټینیو دی، کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د کنټینیو څخه وروسته تاسو جیمیل ته داخل شو. دا جیمیل اکاونټ شو. دوستانو جیمیل اکاونټ په یوټیوب کې استعمالیږي، د ګوګل لپاره استعمالیږي، پلی سټور لپاره استعمالیږي، اډموب لپاره، ټول لپاره جیمیل اکاونټ تاسو کولی شئ استعمال کړئ. ستاسو دا اکاونټ دی او دا اکاونټ تاسو کولی شئ استعمال کړئ. ستاسو اکاونټ جوړ شو، ستاسو اکاونټ کې نور څه نه دي پاتې، جیمیل اکاونټ مو جوړ شو. نو دوستانو دې ځای لوګ آوټ کولی هم شئ، خبرې وکړو. زموږ چینل ته که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب ته سبسکرایب بټن ووهئ، د په څنګ کې د بیل بټن کلیک وکړئ، بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو په